بهوت میاشتې د 14مې نیټې په شپه د افغانستان اسلامي امارات د دفاعي ځواکونو له لوري د رد ظلم په نوم پوځي عملیات ترسره شوي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که مو حقیقت نیوز چینل نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان اسلامي امارات د دفاعي ځواکونو له لوري د رد ظلم په نوم پوځي عملیات ترسره شوي. د راپورونو له مخې دغه عملیات د کندهار ولایت اړوند د 215 البدر قلو اردو د شپږمې سرحدي عبید لیوا د ځواکونو لخوا د فرضي کرښې په امدادو کې د پاکستان فوز پر پوستو ترسره شوي. امنیتي سرچینې وایي په دغه عملیاتو کې افغان دفاعي ځواکونه د پاکستان فوځي رژیم و سرحدي پوستې په بشپړ ډول فتح کړي. سرچینې زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال دواړو لورو ترمنځ سخته جګړه رامنځته شوې، خو په پایله کې افغان ځواکونه وتوانېدل چې یادې پوستې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د راپورونو له مخې په دې جګړه کې د پاکستاني فوز لسګونه عسکر وژل شوي، یو شمېر نور ټپیان دي. همداراز ویل کېږي د جګړې له ډګر څخه د پاکستاني ځواکونو یو شمېر پوځي تجهیزات هم د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي. سرچینې وایي چې افغان ځواکونه د دغه پوستو له نیولو وروسته 7 میله سپکې او درنې وسلې، 8 عدده د شپې او ورځې دوربینونه او یو شمېر نور پوځي تجهیزات هم ترلاسه کړي. دغه تجهیزات اوس د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د پوځ اړوند سرچینې وایي چې د رد ظلم عملیات د پاکستان د وروستیو بریدونو سرحدي کړنو په ځواب کې پیل شوي دي. د دوی په وینا د عملیات به تر هغه دوام وکړي څو د سرحدي سیمو امنیت ټینګ او د هر ډول ګواښ مخه ونیول شي. بل لور ته تر اوسه د پاکستاني چارواکو لخوا د دغه ادعاو په اړه رسمي څرګندونې نه دي شوي، خو په سرحدي سیمو کې د تاوتریخوالي زیاتېدو د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ اندېښنه زیاته کړې. پوځي شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فرضي کرښې په اوږدو کې وخت ناوخت داسې نښتې رامنځته کېږي. دوی باور لري که د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او ډیپلوماتیکي خبرې ونه شي، نو دا ډول پیښې کولی شي سیمې امنیت وضعیت نور هم پیچلی کړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.